الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترمو نن مونږه د عربي ګریمر سلسله چالو کړې ده. یعنی ابتدایي کم عربي ګریمر چې دی هغه به وایو، یعنی په دې باندې به که یو کس طالب وي یعنی درس نظامی سره هغه یو وابسته وي او کنه وي، هر یو کس په دې باندې پوهیږي، نو ډیر په اسانه طریقه سره به ان شاء الله مونږ دا وایو. نو که یو کس دا زده که نو هغه ته به د عربي زده کولو څه یعنی مشکل به ورته نه پیښیږي. او دویم دا چې هغه عبارت به ډیر ښکلی وایي. نو هر یو علم د شروع کولو نه مخکې یو څو شیزونه پیژندل ضروري وي، ځکه چې یو کس په یو شی باندې نه پوهیږي او هغه وایي هغه کوي او د هغه یعنی پته ورته نه وي چې د شیز باره کې، نو هغه بیا هسې عبث دی. نو مونږ به اول راځو چې دا نحوه چې یو کس زده کي نو هغه دپاره څه یعنی څه محسوسیږي، کمې فایدې دي او تعریفي څه شی دی، موضوع څه شی ده، غرض څه شی دی، دا به انشاءالله مونږ په دې کې وایو. بیا هغه نه پس به یو څو اصطلاحات ذکر کوو. نو راځو وایټ بورډ طرف ته. اول نمبر د نحوی تعریف دی. تعریف صداسي کوي هو علم باصول يعرف بها. هو علم دا یو علم دی باصول پس قواعد سره، یعنی صداسي قواعد دي چې په دې سره يعرف پیژندل کیږي بها په دې قواعد سره احوال او آخر الكلم الثلاث، یعنی حالتونه د درې کلمو آخر حالت په دې باندې معلومیږي. که یو کس علم النحو زدکه نحو زدکه نو هغه به د دې درې کلمو آخري حالت به پیژني. اسم فعل حرف د دینه مراد دا دی. ان شاء الله بل درس کې به مونږ وایو چې اسم علامات څه شی دي، د فعل علامات څه شی دي، د حرف. ان شاء الله صرف تاسو دلته دا زده کوئ چې دا درې اخرنی حالت به مونږ پیژنو. بیا وایي چې من حيث الاعراب والبناء، د حیثیت د معربوالي او د مبنیوالي. مونږ به په دې کې دا پیژنو چې دا معرب دی او که دا مبني دی. معرب نو صرف دلته تاسو دا زده کوئ معرب دی ته وایي چې هغې آخر بدلیږي را بدلیږي، او مبني چې هغه آخر حالت نه بدلیږي. وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، او طریقه د ترکیب یعنی ترکیب وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، چې کله دوه حرفه مونږ ته راشي دواړه مفرد وي، نو هغه چې مونږ کله یو ځای کو هغه نه مونږ مرکب اضافي جوړو، نو دا به مونږ ته څوک ښیي، دا به مونږ ته نحوه ښیي. چې کله مونږ موصوف صفت جوړو په هغه کې به اعراب څنګه راځي، یعنی دا به ټول مونږ ته نحوه ښیي. ان شاء الله مونږ ته به دا ډېر په اسانه طریقې سره مخکې ان شاء الله وایو. بیا هغه نه پس دا خو تعریف شو، یعنی د دې تعریف شو. اوس دې نه پس موضوع ته راځو چې علم النحو موضوع څه شی ده. آیا دا به د څه شي نه بحث کوي؟ موضوع دې ته وایي چې یو کس د څه شي نه، اوس تاسو ډاکټران راوالی هغوی د څه شي نه بحث کوي؟ د بدن انساني نه، یعنی کله تور زیړی وي، معده وغیره د بدن انساني نه کوي. نو دا نحوه چې دا څه شي نه بحث کوي. موضوع څه شی ده؟ کلمه او کلام دی. نو تاسو به زړه نه تنګوئ، دومره به تاسو پیژنئ کلمه او کلام، دومره تاسو پیژنئ چې کلمه مفرد کلام مرکب دی. ان شاء الله دا به مخکې تاسو وپیژنئ. اوس راځو غرض ده. غرض یې څه شی دی؟ په دې باندې څه شی کیږي؟ یو کس چې نحوه زده کي آیا دین څه شی ته نه جوړیږي؟ غرض یې دا دی صیانة الذهن عن الخطأ اللفظي في کلام العرب. یو کس چې نحوه زده کي نو هغه ذهن بچ کیږي عن الخطأ اللفظي، د خطا لفظي نه. چې کوم ځای کې لفظ مرفوع ویل کیږي دا به مرفوع وي، چې کوم ځای کې منصوب یعنی نصب، کوم ځای کې فتحه وي نو دا به فتحه وي، کسره یعنی زبر به زبر وي، زیر به زیر وي، پیش به پیش وي. نو دې کې به دا نه غلطیږي. مخکې که تاسو سوچ او فکر وکئ نو قرآن عظیم الشان باندې زبر زیر نه و. که تاسو نن سبا
د یعنی صحیح سته د بخاری شریف راوالی، مسلم شریف راوالی، یا د قران عظیم شان په عربی کې تفسیر راوالی، په هغه باندې زبر زیر نه وي، نو که یو کس د نحو زده و، عربي ګرامر زده و، نو هغه ډیر په اسانه طریقه سره په دې باندې پوهیږي او هغه عبارت به هغه صحیح وي او صحیح به وي. وجه به دا وي چې هغه به تبه دغه د نحو به زده کړی وي، ګرامر به زده کړی وي. نو دا شو غرض دا دی چې صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في كلام العرب، په کلام عربی کې به دا هیڅ خطا نه کوي، دا به بالکل صحیح وي. نو غرض دا شو. اوس مقام څه شی دی چې یو کس نحو زده کوي، د دې مقام څه شی دی؟ په معقوله کې راځي والنحو ابوها، نحو چې دا داسې حیثیت لري لکه بچی د پاره چې یعنی پلار څنګه حیثیت لري، نحو داسې حیثیت لري. نو دومره معقوله پوره داسې ده. الصرف ام العلوم والنحو ابوها، صرف چې دا صرف داسې حیثیت لري لکه ماشوم یا یو کس لپاره مور، او نحو داسې حیثیت لري یو کس لپاره پلار. او یو بل موقولم دا نحو فی الکلام کالملح فی الطعام، وای نحو په کلام کې داسې ده لکه په ډوډۍ کې مالګه، چې مالګه نه وي نو د روټۍ څه خوند، هیڅ خوند او مزه نه وي. نو چې یو کس ته نحو زده نه وي نو د هغه د عربی هیڅ فایده نه وي، یعنی دا کله چې عبارت وای نو ټول به ګډ وډ وای، او که په نحو باندې پوهېدو قواعد یې زده کړي نو عربي به ډېر ښایسته وای، او ته به چې کله د ده عبارت اورې نو ته به وایې چې واقعي دا نحوي دی او دا په قواعدو باندې پوهېږي او ډېر ښه انداز کې به تا ته به خوندم درکوي، ډېر به یې اورې. نو دا یې مقام شو. اوس واضح د ده علم څوک دی؟ دا چا وضع کړی دی؟ نو اقوال خو ډېر دي، مشهور قول دا دی چې حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه مبارک دا واضح دی ده. اوس دا سبب یې څه شی دی؟ سبب چې دا حضرت علی رضی الله عنه مبارک دا نحو ولې وضع کا؟ آخر وجه څه شی وه؟ وجه دا وه چې یو واقعه ده چې یو ځل ابو الاسود دویلی رضی الله عنه مبارک دا ناستو په مسجد نبوي شریف کې. نو یو کس د سورة التوبه ان دا آیات مبارکه تلاوت کو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله بریء من المشرکین ورسوله ده ورسوله. نو معنی دا ده ان الله بریء من المشرکین ورسوله، الله تعالی بری ده د مشرکینو نه او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم بری دی د مشرکانو نه. نو هغه داسې په غلطۍ کې داسې وی چې ورسوله ان الله بریء من المشرکین ورسوله، الله تعالی بری دی، الله تعالی بری دی د مشرکینو نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه. العیاذ بالله، العیاذ بالله. نو معنی داسې راځي. نو ابو الاسود دویلی رضی الله عنه مبارک چې دا کله واورېده نو دا لاړو حضرت علی رضی الله عنه مبارک ته لاړو. دا ډیر سوچ او فکر کیو چې زه یو داسې قواعد ولیکم چې دا خلک یعنی په کلام عرب کې یعنی چې کله عربي وای قرآن عظیم شان وای په دې کې دی خطای لفظي نه بچ شي. نو دې دا سوچ او فکر باندې علی رضی الله عنه مبارک ته لاړو. هغه ته داسې وی چې یو کس خو داسې وکړه. نو حضرت علی رضی الله عنه مبارک ورته څه قواعد ورکه. نو ابو الاسود دویلی رضی الله عنه مبارک هغه قواعد راواغستل د مبارک نه او په دې باندې کاری چالو کو. نو نحو دومره زیات اهم دی یو طالب د پاره، یو کس د پاره چې یو کس عربي زده کوي نو ډیر اهم رول ادا کوي د یو کس د پاره. خو اوس مونږه اصطلاحات چالو کو. ابتدایي اصطلاحات مونږ به اول دا وایو زبر زیر پیش دا به پیژنو. زبر زیر پیش. اوس زبر زیر پیش. زبر ته اوس څه شی وای؟ زبر ته فتحه وای، فتحه. او زیر ته کسره وای، او پیش ته ضمه وای. زبر فتحه زیر کسره پیش ضمه. اوس چې کم حرف باندې فتحه راشي، کم حرف باندې فتحه راشي. اوس مثلا دا سو تا وګورئ ا ف
لا فا زبر فا عین زبر ع لام زبر لا فعل. دا اوس وګورئ په دې باندې څه شی دی فتحه ده نو مونږ به څنګه وایو فا چې دی دا کومه کلمه ده دا مفتوح دی ځکه چې په دې باندې فتحه ده که اوس بس بل حرف راوالو چې اوس دا عین د باسه فتحه ده نو دا مونږ کسره کو نو اوس دی حرف ته به مونږ څه شی وایو چې دا حرف چې دی دا مکسور دی اوس فا چې دی دا فا حرف دا مفتوح دی عین چې دی دا مکسور دی او لام باندې به مونږ پیش کو نو دا چې دی دا مضموم دی. اوس زبر ته په عربی کې فتحه وایي دا وګورئ زبر ته په عربی کې فتحه وایي او زیر ته په عربی کې کسره وایي او پیش ته په عربی کې ضمه وایي او چې په کم ټکي باندې زبر وي اوس وګوره فتحه مفتوح شو نو مونږ ورته مفتوح وایو مفتوح فا چې دا مفتوح دی او عین د لاندې زیر دی نو دا څه شی شو دا مکسور دی دا مکسور دی. اوس راشو دا لام ته لام د پاسه پیش دی نو دا چې دی دا مضموم دی مضموم. نو مونږ اوس دا وپېژنده چې زبر ته په عربی کې فتحه وایي او زیر ته په عربی کې کسره وایي او پیش ته په عربی کې ضمه وایي او چې په کم حرف باندې زبر و نو هغه ته به مونږ مفتوح وایي لکه فا اوس عین د لاندې زیر دی اوس دې ته به مونږ مکسور وایو اوس عین مو لاندې ولیکلو اوس لام د پاسه پیش دی نو دې ته به اوس مونږ مضموم وایو. اوس مونږ راځو تنوین اوس څه شي ته وایي تنوین څه ته وایي تنوین چې دی دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایي. اوس څنګه به مونږ پیژنو اوس وګورئ سراجن اوس دا چې دی دا تنوین دی اوس سراجن دو زیر دې دم تنوین ویل کېږي اوس دو پیش دی ذکرن دا اوس تنوین دی نو دو زبر دو زیر دو پیش دې ته تنوین ویل کېږي. سکون هغه ته وایي چې حرکت پې نه وي نو سکون څه ته وایي چې په هغه باندې حرکت نه وي حرکت مونږ حرکات ثلاثه مخکې ویلي چې کم دي زبر زیر پیش چې په عربی کې ورته فتحه کسره ضمه ویل کېږي چې کله په دا په حرف باندې نو هغه ته ساکن او سکون والا حرف ویل کېږي. اوس راځو تشدید ته اوس وګورئ تشدید څه ته وایي تشدید یو حرف دو ځل ویل یو ځل ساکن او دویم ځل حرکت سره چې کله یو ځل مونږ یو حرف دو ځل ویلی چې یو ځل ساکن او دویم ځل په حرکت سره نو هغه ته تشدید ویل کېږي. نو ویلو ته تشدید وایي او داسې حرف مشدد وي اوس مثال به زه تاسو ته درکمه اس وګورئ محمدون دا میم چې دی دا دو ځل ویل کېږي یو ځل ساکن او دویم ځل په حرکت سره ویل کېږي نو دې ته اوس دې میم ته مشدد وایي. نو دا نننې زموږ مختصر اصطلاحات ان شاء الله العزیز زه امید لرم چې تاسو په دې سبقونو باندې به پوهیږئ. نو زه تاسو نه یو التماس کوم تاسو مهرباني وکئ چې کم د عربی زده کولو یعنی ګرامر زده کولو شوقین حضرات وي نو هغوی سره هم دا ویډیو تاسو شیر کړئ او دا تاسو نه وړاندې کیږي د کم زینه یعنی د کم صفحې نه د یوټیوب چینل نه د احمد سعید بخاری د طرف نه تاسو ته شیر کیږي او که تاسو ته څه مسله وه نو تاسې کولی شئ چې مونږ ته په کمنټ سیکشن کې خپل سوالونه لیکئ نو ان شاء الله العزیز د وخت مناسبت سره تاسو ته به جواب ملاویږي. والسلام علیکم ورحمت الله.